د الله رسول فرمایي چې تاسو کله بازار لره ولاړاست یا بازار لره رالاست، تاسو د بازار دعا وایست، تاسو د بازار دعا وایست. د الله رسول فرمایي چې کله یو سړی بازار لره رالی، بازار د ازمشتي ټول ښارونه دي، بازارونه دي، په هغه وخت کې به یو دکان و، دوه و، درې و، پنځه و، اوس خو په هر کلي کې بازار چې دی هغه جوړ سوی دی. د الله رسول فرمایي یو واره تاسو دا کلمه ووایست، لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. د الله رسول فرمایي لس لک نیکی الله رب العزت وتا ته پر یو واره ویلو باندې درکوي. لس لک درجه الله رب العزت پر یو واره ویلو ستا لوړوي، او لس لک ګناوي الله ستا پر دې یوه کلمه چې ما ورته بازار ته راسو وی وایو الله رب العزت را معافوي. لس لک نیکی الله را کوي، لس لک درجه الله را بلندوي، او لس لک خطاوي او ګناوي الله را معافوي. څونه لویه خبره ده. څلورمه کلمه لا شپر پکې ستا، لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. دا کلمه زده کړئ. څلورمه کلمه ده چې دا مازې تر مسجد ووتلې، زموږ په ښار کې مسجد دی، چې ووتلې بازار سو، د الله رسول فرمایي ته دغه کلمه ووایه، لس لک نیکي الله رب العزت پر یو واره ویلو راکوي، لس لک ګناوي الله رب العزت پر یو واره ویلو را معافوي، او لس لک درجه الله پر یو واره ویلو باندې و ما او تا ته رالوړوي درجې. بیا روایتو کې راځي عزیزان، د دې وجه څه ده؟ وجه دا د عزیزانو چې بازار د غفلت ځای دی، مسجدان د الله کورونه دي، بازارونه د شیطان کورونه دي، د شیطان. اوس د غفلت په مجلس کې د الله رسول فرمایي خلک دی، بانډار دی، مجلس دی، پتی دی، تاج دی، یو سړی ناست دی هغه ذکر کوي. د الله رسول فرمایي د دې یوه سړي مثال په دې مجلس کې داسې دی چې دی ذکر کوي لکه په باغ کې یوه درخته چې د هغه شنه ده، نورې ټولې چې دی هغه وچې دي. د الله رسول فرمایي وای دا چې کله د دنیا مجلس روان دی، یو بزرگ الله والا ولی الله دعوت والا زموږ ته سپین ږیري مشران ذکر کوي، وای دا داسې دی لکه په توره تیاره کې چې یو چراغ لګیږي. په توره تیاره کې یو چراغ ډېره رڼا ده، په باغ کې یوه درخته شنه، نور باغ وچ. د الله رسول و هغه چاته چې هغه د دنیا په مجلس کې ذکر کوي و هغه ته ژوندی م ویلی دی، و هغه ته مطلب هغه شنه درخت هم ویلی ده، او دا نور چې کوم مجلس دی هغه ته وچ درخت یې ویلی دی، وچ باغ دی، میوه نه کوي. یا د الله رسول فرمایي داسې مثال یې دی، په مجلس کې ټول د دنیا خبرې دي، یو سړی ذکر کوي الله الله وایي، نو بیا د الله رسول فرمایي دا داسې دی لکه په باغ کې یوه درخته میوهداره یا نور ټولې وچې. دا کم سړی چې ذکر کوي دا میوهداره درخته ده، میوهداره دا معنا چې د الله لویي چې د هغه بیانوي. بیا د الله لویي چې د عزیزانو قرآن نه دی، قرآن شرط دا دی چې ما ورته په خوله وایو، ما ورته په ژبه وایو. شرط دا دی که یې سړی پر مانځه باندې ولاړو، دا کله کله موږ په مانځه کې چاته ګورو دی ولاړې سترګې پټې خاموشي، دا خپل قرآن ویل نه دی اوري، نه ژبه سره شوري، نه څنګ ته څوک اوري، دا لمونځ نه صحیح کېږي. د لمانځه یو شرط دا دی عزیزانو چې دا ما او تا چې کوم انفرادي لمونځونه کوو، یا مولوي صاحب جومات چې دی هغه ورکوي څه هغه اول 2 رکعتو کې قرات ویل کېږي، یا په ماپښین کې خو نو مطلب هغه خفیه قرات دی، نو دا امام به خوله شوروي، دی به په دا هر حرف پوهېږي چې کوم حرف وایم، که دی به پوهېدی دا لمونځ ادا سو، که نه به پوهېدی خوله یې خاموشه وه، ژبه یې خاموشه وه، بس لکه امر چې پکښې وایلی زه په زړه کې وایم، دا لمونځ نه صحیح کېږي. مګر ها په ذکر کې بیا دا خبره نه ده، خوله دې نه سره شوري، ته ذکر کوې په زړه کې الله الله وایي، پروا نه لري. ابله یو سړی و دا ډیجیټل امر ته په توافو کې هغه ګوتمۍ که څه په ګوته یا ګړۍ بیا تسبیحات مال دا څه کوې؟ ول مولي صاحب زه بغیر د دې نه سم کولی، یعنې ما ورته ویلې بغیر د دې خو نو ته به اوس په مخته سوی نو چې په دې دې ځانه مخته کوئ، خو د غیب دې ځانه مخته کړی وی، ستا او د الله به ربط وای، ستا او د الله به تعلق وای.
دا لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله دا داسې حروف دي په هغه کې دا شونډه نه سره شوري ستاو د الله تعلق دی لا اله الا الله لا اله الا الله صحیح سلو نو لہذا په قرآن کې شرط دا دی چې ته په دې حروفو پوهېږې او په ذکر کې دا شرط نه دی بس الله الله وایا په زړه کې وایا څه خبره د پروا نه لري نو خبره مې دا درته وکړه چې زما او ستا پر یو واره ویلو باندې څلرمه کلمه یا دغسې مطلب چې دا ما تا ته کومه کلمه ذکر کړله 10 لکه نیکۍ خو معمولي خبره نه ده 10 لکه درجې خو معمولي خبره نه ده او 10 لکه ګناه معافېده خو نو معمولي خبره نه ده زه به هم دا شی په خپل فکر کې ونسم که د ورځې 100 واره بازار لره تلم د مسجد ته ووتم بازار سو د بازار دعا ووایم ګرې چې ما ورته کله بیا د ما بیت الخلا لره ځو غسل خانې لره موږ هر ساعت کوي دعا وایو دا خو به نه وي چې یو واره د سهار وویله بیا در ماښامه پورې نه غواړي دغسې بازار هم دی چې ما ورته بازار لره ځو هر ساعت کوي ولاړې کلمه شریفه چې د هغه ووایم لکه مسجد ته یو سړی د ورځې 15 واره راځي 15 واره دعا وایي که نه وایي وایي دغسې د بازار دعا بار بار ده نو چې ما ورته بار بار 15 واره دا کلمه ووایو نو خو 50 لکه ګناه الله رب العزت را معاف کړي 50 لکه درجې مې لوړې سولې او 50 لکه نیکۍ الله رب العزت وما ورته ته راکوي لوی خبره ده صحیح سلو تاسو باید چې دغه شی خپل کوئ زه هغه تورې درته وایم چې ستا د ژوند ورته ضرورت زما ورته ضرورت او ته به هم دا شی کوې زه به هم دا شی کوم نو ما ته هم کامیابي ده و تا ته هم کامیابي ده ګوره موږ څه وایو یاره مولوي صاحب دی ذکر راوښی چې ډېره فایده کوي ډېر ثواب لري پلانی پلانی نو دغه ذکر چې د الله رسول ویلی دی نو هغه فایده نه لري نو چې د مولوي صاحب پر خبره دی یقین دی ایمان دی د محمد رسول الله پر خبره دی ولنه دی یقین پیدا یې کړه ته څلورمه کلمه پیدا کړئ دا قاعده بغدادیه په آخر کې ولې دغه رقم دغه دایمي نقشو مکشو کې پیدا کېږي خو پیدا یې کوي خامخا یې پیدا کوي کېدلی چې هغه لږ بیان میان بیا جوړ کې په بیان کې بیا راسي خو تاسو دا شی زده کوئ او عجبه خبره دا ده ستاسو پر زده کړه ستاسو پر ویلو الله ماته تا ته الله څو اجرونه درکوي ما ته الله هغومره اجرونه راکوي چې څومره دوی ته درکوي که تاسو 1000 کسانو زده کړله ما ته د 1000 کسانو اجر راکوي په دې خبره خوشحاله سوست ماشاءالله مولوي صاحب څونه اجرونه الله درکوي خو تمره ولاړ څه کور ته بچانو ته ور زده کړه تمره ولاړ څه ځان ملګری خو به لرې یار خو به لرې داسې ملګری خو به لرې چې د هغه نه دې زده هغه ته ور زده کړه نو د دعوت و تبلیغ اصل مقصد دا دی چې څه دې زده کړو هغه بل ته ور زده کړه چې څه دې نه دې زده هغه له بل زده کړه دا د دعوت اصل روح چې دی هغه دا دی صحیح سلو نو که تاسو به دې خبره خوشحاله کېږئ مولوي صاحب ماشاءالله څونه ډېرې نیکۍ الله درکوي د هغه نیکۍ ته خپلې کړه ما به 1000 کسان تر وښولې ته وشلو تر وښیه لازمي خو نه ده خو خیر عاجزانو خبره به هغې چې کوم محمد رسول الله فرمایلي خبره هغه ده چې څنګه موږ ته الله او رسول فرمایل دا خبره پر دا ځای ختمه شو